دا چې درې ملګري په دا درې ملګرو کې دوه غلي سره غږیږي پټ پټ، دا دریم په مجلس نه شریکوي، د دغه نه نبي علیه السلام ممانعت کړی ده. داسې دې نه کوي چې دوه پټ سره غږیږي بغیر د هغه صاحب نه. ولې دا وروسته حدیث کې چې دا اجر د مؤمن ته او خدای پاک اجر د مؤمن نه خوښوي. که مجلس کې تر دریو زیات شو خلک، بیا څه حکم ده؟ درې نفره دي دوه پټ سره غږیږي، یو ګوښی پاتې شو، دا نه خو منع راغله. که څلور دي، پنځه دي، شپږ دي، دوه پټ پټ سره غږیږي، نو دلته بیا داسې ذکر کوي وایي که لس یې هم چې دا نه پټ سره غږیږي دا یو ګوښی یې، خبر په دغه ځای کې ده چې هغه ګوښی یو وي، نو هغه په ځان کې ویل کېږي چې دا ټول سره پټ پټ غږیږي، ما په باب کې څه تدبیر جوړوي، وژنې مې، مال رانه وړي، ما ته یو څه حربت جوړوي چې کړي. او که داسې و چې دوه نفره یا درې نفره سره ګډ غږیږي، خو هلته دوه درې دغسې د دې د مشورې نه زائد دوه درې دي، هغه یو هم په زړه کې نه ویل کېږي چې دا به د ما دپاره مشوره کوي، خو نور ملګري هم شته د ځان په باب کې وار نه بیا پروا نه لري. دلته نو اوږد تفصیل کړی چې یا دا خبره مختص وه د نبي علیه السلام په زمانه پورې، ځکه هلته منافقین موجود وو، یو هغو به د مسلمانانو دپاره پټې مشورې کولې د ضرر رسولو دپاره. نو نبي علیه السلام ممانعت وکړو چې داسې دې نه کړي چې دوه پټ غږیږي، هغه بل په زړه کې ویل کېږي چې داسې نه چې د ما دپاره څه تدبیر جوړوي. چې کله اسلامي اخوت راغی، محبت راغی، خلک پوه شو په اسلام باندې، مسلمانان ډېر شو، منافقین ورک شو، اوس په دغه ځای کې په جومات کې دوه ملګري هلته غږیږي، یو ملګری هلته، د هغه په ځان کې څه وام نه ویني چې اوس یې ما دپاره د قتل تدبیر جوړوي یا د ما نه اغلا کوي، مانعت نشته. چا ویلی دی چې دا خبره د سفر په حال کې ده، چې اوس په سفر روان یې، بل څوک نه یې، دښته ده، بیابان ده، دا دوه پټ پټ سره غږیږي، هغه بل په ځان ډارېږي، ځکه چې هلته د استغاثې څوک هم نه یي، د معاونت څوک هم نه یي چې دی په یو چا غږ وکړي بیا تر خلاص کړي، نو هغه یې ځان په باب کې ډېر ډارېږي. او چې داسې کلی د آبادي ده، کور ده، چې که بالفرض که دغه دوه د ده دپاره څه تدبیر جوړوي، هغه بیا غږ کړی شي چې یو څوک کومک ته رارسېږي، بیا دا ممانعت نشته. او که داسې چې درې د خپل ملګري دي، دا یوه ته خوب ورځي، دا نور ته تاسې لږ هلته دا مجلس هلته سره وکړئ، زه لږ ویده کېږم، څه مشکل شته؟ ټوله خبره دغه کې ده، ټوله خبره خلاص د خبره دا ده که هغه یوه ته خوف طاري کېدو، زړه کې ډار ورته پیدا کېدو، په داسې صورت کې تناجي ممتنع ده. که داسې و چې د ډار مار خبره نه وه، په یو صورتو کې ذاتي بیا ممانعت نشته. ذاتي که دلته په مدرسه کې، که په لیارې سره روان یې، که په کلي کې چې خوف احساس نه وي، هغه سړی ګیلمن کېږي نه په د خبره، بیا ذاتي څه ممانعت نشته. او که داسې ځای و چې هغه ته خوف پیدا کېدو، یا د سفر حال و، یا دلته دښمنان موجود دي، هغه سړی علاقه داسې علاقه ده چې د غلو خطر ده پکې، د بل څه شي خطر ده پکې، نو ځان په باب کې هغه سړی ډارېدو، نو بیا درته نجد نه کوي. دا نهي هم تنزیهي ده.